الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه د سیرت الانبیاء او یا د قصص الانبیاء د درسونو په سلسله او په لړ کې څه درسونه تقریبا 8 درسونه موږ مخکې وړاندې کړو چې په 13 درس کې موږ په 8م درس کې موږ د سیدنا ابراهیم خلیل الله صلوات الله علیه وسلم نصیرت په باره کې د پیدایښت نه نیولې تر هجرت پورې موږ خبره وکړه چې سیدنا ابراهیم علیه السلام د عراق د فورات د سیند په غاړه باندې په شرقي برخه کې یو کلی و یا یو خار و د کوثا په نامه باندې چې په هغې کې د تقریبا د 2000 قبل میلاد په شاوخوا کې د هلته تولد شو. او په دغه وخت کې چې د پیدا شو هغې وخت کې باچي د دې منطقې د نمرود په لاس کې وه چې نمرود خپله د بوتانو عبادت هم کولو بلکې خپله د خدای دعوه کوله چې زه خپله خدای م عمر کول ژوندي کول دا کولی شم. نو د څه وخت وایي چې عمر په خپل کوسا کې تیر کې او عمل ته د پلار چې کوم یو تارخ اصل تارخ یا تارخ خو آدار یا آذر چې ورته ویل کېږي هغه وجه دا و چې د مذهبي امورو په لحاظ باندې څوک به د غټې درجې او مرتبې خاوند هغه ته به آدار ویل. دا آدار به بالاخره په آذر باندې بدل شو. نو قرآن عظیم شان کې او صحیح البخاري دواړو کې د آذر نوم راغلی د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار نوم. د مور نوم یې بونا وه. د دې نسل کوسا ته رسیږي د خپله د دې د مور نوم. نو هغه کلی چې جوړ شوی دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د مور د بونا د نیکه په نامه باندې دا منطقه یاده شوې. نو دلته د پیدا شو. چې دا کله پیدا کېدو نو نمرود هغه ټولې ښځې چې هغه حامله وي امیدوارې وي هغه ټولې بندیانې کړې ځکه هغه ته خپلو نجومیانو او د هغه ورته ویلي وو چې داسې یو هلک پیدا کړي ابراهیم به نومېږي او هغه به ستا باچې ته خطر یو زموږ دا خدایان دا چې څه دي دا به ټول ماتوي. نو هغه د دې په خاطر باندې چې دا ماشوم پیدا نه شي نو بس دا ښځې ټولې بندیان کړو چې الله پاک د څه شي اراده وکړي هغې مخه به هېڅوک هم نشي نیولی. نو ځکه هغه کار چې کېدلو هغه وشو. بیا چې دا داسې 9 کلونو داسې غټکۍ غوندې شو نو پلار یې 3 کارونه دي د کول. یو کار دا و چې دی د مذهبي امورو مشر و په دې حکومت کې. دویم دا و چې غټه بتخانه چې کوم د هغې منجاور او غټ مشر و. او دریم دا چې خپله بیا بوتان جوړول او بوتان بیا خرڅول. نو ابراهیم علیه السلام چې داسې برابره کې شو نو بوت بیا جوړ کړې بیا درته ورکړې چې ابراهیم دا ویسو نو بازار کې خرڅ کړه. هغه به چې ویلې چې کور نه وباسلو. الکامل فی التاریخ لابن اسیر علامه ابن اسیر ډېر مشهور محدث دی. هغه دا روایت راخسته چې بس ده به د کور نه بیرون یوړلو نو بس هلته بیا چغې کړې چې څوک یې اخلي هغه شی چې نه چاته ګټه رسولی شي نه چاته تاوان رسولی شي. بس بازار کې به ګرځول چا اخستو داسې یو شی چې داسې غیبت یې کېږي. او بیا به ویلې چې کله ویالې ته اوبو ته لاړو نو سر بیا راوخته به د اوبو کې بیا د بوټ ډوب کې چې اوس که اوبه د هغه په خاطر باندې چې هېڅ شی هم در کې نشته او چټي په چټي په لانجه باندې مونږ کړي بس. نو دا خبره بیا پلار ته ورسېده. پلار یې بیا ډېر په غوسه شو چې وایي ابراهیم ولې داسې کار کوې داسې دا خو زموږ کاروبار دی دا خو زموږ تجارت دی او زندګي هم ده او ته داسې هغه کوي. هغه ورته وایي چې پلاره خو دا شیان خو ته په خپل لاس جوړې په خپل لاس غوږونه ورته وړې پوزه ورته جوړې سترګې ورته وړې سر هم جوړې ورته لاسونه پښې جوړې. نو دې کې دا خدایي کوم ځای کې ننوځي دا کوم وخت چې دا خدایي پکې ننوځي دا د خدای ورکولو اختیار دا ستا په تیشه او رنده او اره کې دی او که په دې خپله په دې شي کې دی. نو لږ خو فکر وکړئ که نه پلار خو هېڅ دلیل نه لر بس ورته وایي چې ګوره د کور نه دې شړم
بس خو خیر بیا چې کله د زلمی شو او په اصطلاح سره د نبوت هغه سن ته ورسېدو چې معمولا 40 کاله نو امام احمد حنبل یو روایت را نقل کړی چې په د رمضان په اول ورځ باندې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک هغه وحی او صحیفې شروع کړې د ته ورکړې د الله پاک پیغمبر شو. نو چې کله پیغمبر شو د پیغمبر سره جوخت نو د اول ځل خپل پلار ته دعوت ورکړي آزار ته چې ګوره دغه ته چې د بوتان جوړوي به د عبادت کې او د ته سجدې کوي د ته رکوع کې د خیر او د شر تمه لري دا هیڅ اختیار نه لري خپل ځان ته ګټه نشي رسولی خپل ځان ته تاوان نشي رسولی چغم نشي کولی ځان د ضرر که مچ راشي مچ شي ته نه وتښتي هغه هم نشي راخیستلی ته نو د داسې شیانو چې هیڅ شی نه لري ولې دغه تاسو د عبادت کوئ دغه کې خو هغه خبره نه منله بس ورته وایي چې ګوره ابراهیم که ته د دې خبرو نه منې کېږي نو بس زه به دې کور نه وشړم او سنګسار به دې کړم لا ارجومنک زه به دې رجم کړم وهجرني ملیه او دې ما دې کور نه وځه بس لږ شی ما دې خوا نه د وخت دپاره دلته ما سره ډېر ګرځم راګرځم بیا خپل قوم ته دا خبرې وکړې قوم یې په دې خبرو باندې پوه کړي چې ګوره په دې دنیا کې صرف واحد الله شریک ذات چې دی هغه الله دی چې مړه کول کوي ژوندي کول کوي رزق خلکو ته ورکوي مرګ د هغه په لاس کې دی ژوند د هغه په لاس کې تدبیر او انتظام دی د ټولو کائناتو د هغه په لاس کې دی او تاسو هغه پرېږدئ او د داسې یو شي چې هیڅ اختیار نه لري هیڅ اختیار نه لري هغې ته تاسو عبادت کوئ ولې داسې ظلم کوئ ولې داسې هغه کوئ تاسو خو قوم خبره نه منله ورسره بالاخره د ابراهیم علیه السلام زړه هغه شو چې دا خلک ولا چې تر څو په عملي په فزیکي لحاظ باندې دا خلک پوه نه کې تر هغه نه پوهېږي نو بس ورځ چې دوی د جشن روز هغه انتخاب کړه چې دا خلک واچې سهارات ته ځي جشن ته بس دلته جشن ته دې لاړه سم دلته کار ورسره وکړه نو بس یو ابراهیمي تبرګی ځان ته جوړ کړه چې کله دا خلک ټول جشن ته راغل نو واړه چونګټې مونګټې بوتان چې وده ټول مات کړه او دا تبرګی راوخته دی غټ بوت بامبړ په اوږه باندې کې خو نور ته لاړو چې خلک راغل چې ګوري چې بوتان ټول دړې وړې میده کړکړې پراته دي او خوراکونه هم سره ګډ وډ شي نو یو بل ته ویل چې دا ظالم څوک دی چې موږ د خدایانو سره داسې کار کړی دې ته خپل ځان ته ظالم نه ویل چې تاسو نه پوهېږئ چې دا کم از کم خو ځان نه خو به دفاع کړې وکړه نو بس وویل چې دا ځوان دی فتن یذکرهم یقال له ابراهیم یو هغه ځوان چې کوم یو دی چې ابراهیم نوي دا کار همغه کړی ځکه هغه د دې بوتانو غیبتونه بیانول چې دا هېڅ هم اختیار نه لري نو پاچا هم خبر شو دا مشران ټول خبر شو راغله چې څه خبره ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو چې ورته ویل چې ابراهیم دا کار تا کړی دی ورته ویل چې هغه بدې بلا نه پوښتنه وکړه تبرګی خو د هغه په غاړه پروت دی ما نه ولې پوښتنه کوي د هغه نه پوښتنه وکړئ هغې ورته وایي چې وایي یو بل ته چې وکته چې خبره خو رښتیا وایي نو بیا ورته وایي چې ګوره ابراهیم ته خو په دې ښه پوهېږې چې دا خبرې نشي کولی نو ابراهیم علیه السلام ویل چې صحیح خبره هم دا ده چې خبرې نشي کولی چغه نشي ویلی ځان نشي بچ کولی ځان نه دفاع نشي کولی د بل چا دا غټه بلا چې دلته ولاړه او تبرګی هم ورسره خو ده خو به دفاع کړې وه که نور څه نه وکړې چغې خو به یې کړې وه خلکو ته که نو چې څه هم نشي کوي نو تاسو ولې هغه کوئ نو د دې نه وروسته بیا دوی وویل چې بس حرقوه بس ابراهیم وسوځوئ نو فیصله په همدې وشوه دی باید اوس یې دی بندي کې بیا لرګي راټولول غاټه چاردیوالي ورته جوړه کړه په دې کې اور بل کړه چې کور یې بل کړه اوس اچول والا څوک و چې نري چې دا ور واچي نو منجنیخ جوړ کړه یا ټال په دې ټال کې وتړلو بس ابراهیم علیه السلام دې من ته ور خوشې کړه نو چې کله تلو جبرائیل علیه السلام میکایل علیه السلام ورته راغی چې موږ ته څه خدمت نشته بس الله خپله پوهېږي نو الله عز وجل اور ته امر وکړي چې انار کوني بردم وسلاما علی ابراهیم نو بس هلته لاړو هلته الله پاک یو فرښته ورته مقرره کړه چې 40 نه تر 50 ورځو چې د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې هلته وخت تېر کړي نو هلته ورسره اوسېدله او د ابراهیم علیه السلام یو روایت علامه ابن کثیر په خپل هغه کې رانقل کړی وی چې د نه پوښتنه وشوه چې تا د ژوند بهترین او خوشحالترین ورځې کوم یې هغه ورته وایي چې هغه اور کې چې پروت هغه وخت کې ډېر هغه ویل یو روایت علامه ابن کثیر راخستی دی وایي چې هغه ابن اسیر هم راخستی چې ویلې نمرود جیګ ځای کې ناست و چې وایي که د اور ته کتل چې دا اور لږ کم شو نو کتل چې ګورې ابراهیم علیه السلام ناست او د ده سره بالکل د ده هم شکله یو څوک ناست دی او خبرې سره قرار ساعت سره هغه د تېر دی نو ډېر هغه شو چې دا څه کیسه ده په دومره غټ اور کې خلک نږدې نه شو ورتلی او دی په اور کې ژوندی ناست دی نو بیا خلکو ته وایي چې ما ته لږ جګ شی جوړ کړئ وایي جي هغه یې ورته جوړ کړه هلته چې اور خو چې وایي که چې بالکل ابراهیم علیه السلام یې ولیدو او د سره هم شکله یو څوک ناست دی او خبرې ورسره کوي نو بس اور کله ښه ختم شو علامه ابن کثیر دوه هغه راخیستي یو دا دی چې 40 ورځې باید چې 50 یعنې د 40 د 50 په منځ کې دونه وخت چې ابراهیم علیه السلام تېر کړ اور ښه مړ شو راووتو چې راووتو نو بس هغه راوغوښتلو نمرود پاچا
چې دا ستا خدای ماته معرفي کړه، دا څوک دی دومره زړور دی چې به دومره غټ اور کې ته وساتلې. هغه ورته وویل چې ما رب هغه څوک دی یحیی و یمیت، چې مرګ او ژوند دی هغه په لاس کې دی، که د مرګ فیصله دې ما کړې زه به مړ وم، چې فیصله یې نه ده کړې بس ژوند دی. هغه ورته وایي ظالم دی خدای دا خو زه هم کولی شم که نه. یو دوه کسان یې روغته چې یو باندې د اعدام امر شوی، دواړو باندې یو یې خوشي کړه یو یې بس هغه کې مړ کړه. هغه ورته دا خو ابراهیم علیه السلام دا خو ډېر قمقل سړی دی. ورته وایي چې ګوره زما رب هغه څوک دی چې هغه لمر د دې طرف نه راپورته کوي، که ته نر وې د دې بل طرف نه راپورته کړه. نو فبهت الذي کفر، نو دا اختیار خو د کائناتو په حقیقي طور باندې د الله پاک سره دی. نو بس دی هغه شو شرمېدو او هغه شو خو څه یې کړی وی. نو بیا علامه ابن اثیر دا روایت راخصه چې ویل چې نه ستا خدای ډېر زړور دی او ډېر هغه دی، زه ورته قرباني کوم. هغه ورته چې قرباني ګوره د ایمان په صورت کې قبلېږي چې ته په الله پاک باندې ایمان راوړې. نو ایمان چې تا نه لري د شرک او د کفر په موجودیت کې هیڅ قسم عبادت نه قبلېږي. تا اختیار د کاله لوي کار څه کوي، قرباني کوي که نه کوي، ما ته څه خبر نشته. نو یو روایت چې راخستی دی قصص الانبیاء او قصص القرآن، هغه دا دی چې نمرود ورته چې بس نور ته آزاد یې، نور ګر زه پوه شوم تا خدای دومره زړور خدای دی چې بس دونه اور کې ته وساتلې. نو دې نه بعد سیدنا ابراهیم علیه السلام فیصله د دې خبرې وکړه چې بس د دې ځای نه باید مهاجر شي نور، ځکه چې دلته نور ضرورت نشته. خلک خبره نه مني، وایي چې د دې معجزې په لیدلو باندې صرف 2 کسانو ایمان راوړل. دا کتابونه همداسې لیکلي دي چې 2 کسان، یو د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او بل د ده وراره حضرت لوط علیه السلام، نور چا ایمان پرې رانه. نو بس فیصله د دام دا و چې د کلي نه وتل پکار دي. 2 کسان په دې دومره هغه کې دلایلو کې بدون عملي فزیکي عمل کې صرف 2 کسان ایمان راوړل. دلته ضرورت نشته، بل ځای دنیا د خدای لویه ده، ان ارض الله واسعه دی، الله پر اخذ مکه بل ځای کې به د خپل دعوت وچلو. نو بس دې ځای نه وروسته بیا د هجرت او د مهاجرت فیصله وکړه چې دی باید د دې ځای نه لاړ شي. دلته مونږ یو څه نورې خبرې د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام په باره کې کوو. یو د هغه د شمایلو په باره کې چې د صورت او سیرت څه قسم ده، شکل یې څه قسم ده. په دې باره کې امام مسلم یو حدیث را نقل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په شمایلو کې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورأیت ابراهیم صلوات الله علیه فاذا اقرب رأیت به شبحا صاحبکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث دی جابر بن عبدالله نه را نقل کړی چې ما ابراهیم علیه السلام ولیدلو بالکل که صاحبکم، لکه ستاسو د ملګري په شان خپل ځان یې ښودلی، لکه زما په شان باندې یو هغه رات دا راغلی. امام مسلم راخستی، امام بخاري هم همداسې یو حدیث په همدې هغه باندې راخستی حضرت ابو هریره نه چې د انبیاو صفتونه بیان کړي، پلان کې نبي داس شکل و، د پلان کې داسې و. نو د ابراهیم علیه السلام چې کله بیان کول نو ورته وایي چې که هغه بالکل که صاحبکم، لکه ستاسو د ملګري په شان باندې شکل یې لرل. بل روایت چې امام مسلم، امام بخاري، امام ابو داود، ترمذي دي ټول راخستی د معراج په واقعه کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه اول اسمان ته چې لاړم نو آدم علیه السلام مې ولیدلو، دویم اسمان کې مې د حضرت یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو، دریم اسمان کې مې د حضرت سیدنا یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو، څلورم اسمان کې حضرت سیدنا ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو، پنځم اسمان ته چې لاړم هلته مې د هارون علیه السلام سره ملاقات وشو، شپږم اسمان کې مې د حضرت سیدنا موسی علیه السلام سره ملاقات وشو، اووم اسمان ته چې لاړم هلته بیت المعمور په نامه یو بهترین ودانۍ، بهترین بلډنګ و، ډېر ښایسته ښکلی. ما پوښتنه وکړه دا څه دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وایي ته بیت المعمور ویل کی. په هر اسمان کې الله پاک عزوجل د ملائکو فرښتو د عبادت په خاطر یو بیت الله دی، لکه د اول اسمان بیت الله عزت نومېږي، د ځمکې بیت الله ده مکه کې چې دا دی. نو دغسې په هر ځای کې دا شته. نو دا بیت المعمور دی. نو ویلي چې ما وکتل د بیت المعمور دی دیواله ته یو چا تکیه کړې وه، تکیه کړې بالکل لکه کټ زما په شان باندې و. نو ما د جبرائیل علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا سړی بالکل زما په شان باندې دا څوک دی؟ هغه راته ویل چې دا ستاسو نیکه ابوالانبیا ابراهیم خلیل الله دی. وې زه روان شوم، چې روان شوم هغه راپورته شو، ما ته ویل چې زما نیک او صالح زوی او صالح نبی او پیغمبر دی، په خیر راشي. بس ډېر ښه روغبړ او ډېر ښه هغه را سره استقبال او هرکلی راته وکړې. نو د ده په باره کې راځي چې د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام شکل، قواره او قیافه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې و. امام ترمذي رحمت الله کتاب لیکلی شمایل ترمذي، هغې کې هم د حدیث امام ترمذي را نقل کړی. هلته نو د
رسول الله صلی الله علیه وسلم د صورت مبارک خو موږ په سیرت کې مخکې باقاعده یو درس د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درس مکمل هغه د شمایل مبارک کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وجود چې کوم یو او هغه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درمیانه قد لرلونه درمیانه ډیر لوړ ور ډیر ورکیو او چارشانه یعنی دا هغه په اختصار خپ پراخه تندې لرلو او تک تور ویښتان یې نسبت نه ګرګوتي نه نرم تورې سترګې وې سر مناسبه اندازه غټوالی غوږونه پوزه داسې نرۍ په شان دی او شونډې رخسار مبارک تک سپین او سور سپین ښایسته ښکلی شکل یې ګڼه ږیره لرله لاسونه او پښې مضبوطې وې او بالکل لکه د مالوچ او د ریښمو په شان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورغوي او دا پښې دغسې هغه لرلې چې کله به مزل کولو په دې مزل کې به داسې ټیټ غوندې تلو مخ ته روان و لکه سړی چې لاندې ښکته کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک نه چې کوم دا امام مسلم هم روایت راخستی دی چې کومې خولې ته نه تلې موږ چې عرق ورته وایي دا بالکل تر ټولو بهترینه خوشبویي وه حتی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې راټولولې بیا به د نورو خوشبیانو سره دې په خاطر ګډولې چې هغه پې خوشبویه شي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ظاهري صورت چې کوم یو نو داسې فکر وکړي چې دا درې روایتونه چې راغلي چې امام مسلم امام بخاري امام ترمذي را نقل کړي دي هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې همغسې شکل همغسې قواره یې لرله نو ځکه د صورت مبارکې دا حدیث صحیح حدیث چې کوم راغلي هغه دا هغه کوي بله خبره د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي که تاسو خیال یې دلته مو د درسونو کې هم راشي هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام په باره کې الله پاک فرمایي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن دې تر هغه لاندې محدثینو مبصرینو هغه را نقل کړی چې الله عز وجل په حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام مختلف امتحانونه وکړو وإذ ابتلى إبراهيم ربه رب خپل د څو ځل په امتحان کې په امتحان کې د کامیاب وروته نو محدثینو مبصرینو دې لاندې یو څه شیان لیکلي دي چې دې ته ویل کېږي سنن الفطره د فطرت سنت چې کوم یو انسانان مراتي دا لس شیان را نقل شوي دا امام حاکم ابن کثیر ابن حاتم امام طبري امام سیوطي امام بیهقي د ټولو دا حدیث را نقل کړي او فتح الباري حجر عسقلاني چې کوم غل کړي هغه تفصیلی په دې باندې بحث کړی دی چې دا لس شیان دي چې دا لس شیانو ته ویل کېږي سنن الفطره د فطرت سنت چې کوم دي انسانان باید مراد کړي او دا موږ تاسو او وایي چې سورة الفطر کان یفعل ابراهیم خلیل الله دې په حدیث کې د هغه راځي چې دا سنت فطرت هغه شیان دي چې ابراهیم خلیل الله د الله پاک دوست چې کوم یو دا به مراتول او دا به هغه کول سورة الفطر موږ تاسو په دې هغه کې کوو زندګۍ کې خو بیا هم سورة الفطر هغه دي چې ابراهیم علیه السلام دا کارونه کول اول قص الشارب د بریتونو کمول اصل کمول راغلی دلته نو یو خبره پکې دا و چې ابراهیم علیه السلام او د موږ تاسو په سنتو کې هم دا دی چې بریتونه باید سړی کم کړي دویم مزمزه خولې ته اوبه اچول او هغه باقاعده غرغره کول او بل مسواک استعمالول دریم مسواک څلورم استنشاق پوزې ته اوبه اچول او پوزه سوړول موږ تاسو ورته چې پوزه سړی پاکې ځکه دلته د هوا ډېره ځي راځي په دې کې ډېر د میکروبونو مرکز تقریبا همدا د مرضونو مرکز همدا نو استنشاق څلورم شی چې حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام کولو هغه استنشاق او پوزې ته اوبه اچول خولې ته او بیا پوزې ته اوبه اچول فرق الرأس دا معنی چې دا بعضې خلک تاسو لیدي د سر چې هغه کې داسې منځ کې داسې یو لیکه تېره کړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام طریقه او سنت دی چې منځ کې داسې تېره کړي نیم دې خوا کې نیم اخوا ته کړي او بل شپږم تقلیم الاظفار د نوکانو کول کمول دا معنی چې غوڅول موږ تاسو معمولا غوڅول ناخونګیر باندې غوڅوو دې په پاره کې راځي چې دا اوسونه وخت کې پکار دي معمولا د صحابه کرامو نه چې کوم یو روایت شوی دي هفته کې یو ځل به دوی دا کمول لکه هفته کې مناسب هغه دونه اندازه کېږي یو هفته کې چې بیا د پرې کولې بیا سړی هغه کې د کلان د خیره دلته هغه کېږي او د میکروبونه او دا شیان هغه کېږي تقلیم الاظفار چې کوم د نوکانو کول دا صحیح خبر هم ده او طبي خبر هم ده ومه خبره حلق العانه د نامل لاندې چې کوم ویښتان دي د دې پاکول دغه پاکولو په باره کې
زه اوس لږ مختصر شانتي معلومات ورکوم. هغه دا دی چې د صحابهو نه چې کوم روایت راغلی هغه ما کتلي وایي چې صحابه کرام وایي چې هفته به شوه په هفته کې به موږ دا کار کولو، یعنې هر هفته م ځان پاکولو، بیا به 2 هفتو کې، بیا به 3 هفتو کې، خو آخري حد د دې 40 ورځې و. 40 ورځو نه اخوا ته موږ نه اړول، بلکې 40 نه اخوا ته دا منع دی چې باید سړی هغه خوا ته لاړ نه شي. نو د حلق العنه د نامه لاندې ویښتان کول. اتمه خبره سنن الفطره کې ختان یا ختنه یا موږ تاسو ورته سنتګری موږ پښتو کې وایو، دا کول دام دی ابراهیم علیه السلام سنت دی چې ختنه باید وشي. او د ابراهیم علیه السلام په دې امت کې چې کوم یو دی راغلی هغې کې حتی یهودیان چې کوم یو یهود دا فرض بولي خامخا، او حتی تر دې اندازې پورې هغوی په دې کې سختي کوي. یو ماشوم پیدا شي او ختنه یې ونه شي او چا خښ کې بیرته د قبر نه روباسي، ختنه کوي بیا وباسي. هغوی یو دلیل دا وایي چې د قیامت په ورځ به ابراهیم علیه السلام د دوزخ په خوله کې ولاړي، او چې کوم خلک ختنه شوي نه وي، ختنه شوي هغه به د دوزخ ته نه پرېږدي، نه باسي، بیا جنت ته بېلېږي. او چې کوم ختنه شوي نه وي هغه به ایسته غورځوي اخوا ته. نو دوی بیخي شدید هغه لري پکې. او نتف الابط دا تخرګه لاندې چې کومې ویښتان دي، دا تخرګه لاندې ویښتان چې کله ډېر بوی هم کوي، ډېر بد هغه دا پاکول پکار. دا هم عیناً همغه د نامه لاندې د ویښتانو په شان 1 هفته کې 2 هفتو کې آخري نهایي حد 40 ورځې دی چې دا سړی باید پاک کړي. وغسل اثر الغایط، او بل استنجا کول، چې استنجا په اوبو باندې، البته استنجا کو 2 قسمه دي، یو سړی په لوټه او په تیږه او په کاغذ کوي، یو خپله په اوبو باندې. اوبو چې دا بهتره طریقه ده، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دا دي چې سړی که اوبه یي نو په هغې صورت کې په اوبو باندې استنجا کول. دا هم د سنن الفطره د جملې نه دي چې سړی خپل ځان پاک وساتي. او رښتیا هم چې سړی په هغه باندې په اوبو باندې سړی استنجا وکړي، سړي هغه خوشي نجاست او پلیدي هر څه باقاعده لرې شي. نو دغه 10 سنت چې کوم یو دي دې ته سنن الفطره ویل کېږي، چې دا ابراهیم علیه السلام دا 10 کارونه دا هغه کول. دې سره ځینې علماو څه نور شیان هم اضافه کړي، خو دا الله چې صحیح دی. د ختنې په باره کې راځي، دا د بخاري حدیث دی. ګوره امام البخاري رحمت الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت را نقل کړی دی چې ابراهیم علیه السلام ته خو ابتدا کې نه و ختنه شوی، ځکه خلقو دا شی نه کولو، نه یا رواج. نو د په 80 کلنۍ ته چې ورسېدلو، ابراهیم علیه السلام ته الله پاک امر وکړ چې د ځان سنت کا. خو صرف حکم یې ورته وکړ چې د ځان سنت کا. نو ویل چې ابراهیم علیه السلام ترخص تیشه چې موږ ورته وایو چې لرګي سړی پرې ماتوي، داسې خوله لري، په دې باندې بس دی راواخېست او درجې ته نه تېر کړه بس. خو وروسته تکلیف پیدا شو، ځکه دا خو میکروبي کېږي، انفیکشن چې ورته ویل کېږي، سوروالی پیدا کړي، درد یې کولو، ډېر په عذاب شو. نو غریب جبریل علیه السلام چې کله ورته راغی، جبریل علیه السلام ته شکایت وکړه چې ما خو تاسو حکم کړی او چې سنت وکړو، ما ځان سنت کړه. نو جبریل علیه السلام ورته ویل چې ګوره الله پاک خو تا ته امر وکړي، خو تا خو ما سره مشوره کړې، بیا به وروسته کتل دې ته خو 100 طریقې وې، نو ته ولې داسې وکړه؟ بیا ما ویلې چې د الله پاک په حکم کې ځنډ را نه شي، یعنې هغه د الله پاک د حکم په هغه کې ډېر زیات هغه و چې زر باید دا حکم پوره شي. نو بس تر ښځې راواخېست او درجې ته نه تېر کړه، بیا وروسته په عذاب شو. بیا جبریل علیه السلام ورته وایي چې کم از کم به د احتیاط. دا امام بخاري ده هغه راخیستی چې په 80 کلنۍ کې ابراهیم علیه السلام خپل ځان سنت کې، ځکه الله پاک حکم ورته وکړي چې دا باید ځان ته سنت کې. نو هغه یې وکړل. نو دا هغه سنن الفطره چې ابراهیم علیه السلام خپل ژوند کې هغه کړي. وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، چې هغه ته کوم امر شوی و د امتحان، هغه ابراهیم علیه السلام باقاعده پوره کړل. یعنې داسې نه دي کړي چې نه دي پوره کړي. دې نه وروسته بیا خو موږ تاسو ویلې چې کله د اور نه راووتو، د اور د راوتلو نه وروسته دلته 2 کسانو صرف ایمان پر راوړو. نو بس ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات خفه شو چې دا ظالمان دومره دي، دومره وخت مو پکې تېر کړی په دلایلو، په فزیکي په عملي لحاظ باندې دوی ته موږ وښودل چې دا ستاسو خدایان نه، تاسو بوتان چې کوم دا هېڅ اختیار، هېڅ قدرت، هېڅ طاقت نه لري، نو د ولې د دې عبادت کوئ؟ آخر بس فیصله یې په همدې وکړه چې قرآن عظیم شان کې راځي اني مهاجر الی ربي، زه نور د رب په طرف او د رب د حکم په مطابق باندې بس هجرت کوم. نو د کوسا نه، دا کوسا کلي کې چې دا پیدا شوی او تاسو دلته پیدا شو، همدلته لوی شو او همدلته پیغمبر هم شو، او په همدې ځای کې د اور واقعه پېښه شوله. نو دې نه وروسته بس ابراهیم علیه السلام حرکت شروع کړي. د حرکت په باره کې 2 روایتونه راځي. یو روایت دا دی چې خپله ابراهیم علیه السلام مېرمنې بي بي ساره او لوط علیه السلام دا 3 وړه ثابت دي، دې کې هغه څه نشته دی. او 4م کس چې ورسره دی هغه د خپله د لوط علیه السلام ښځه
ښځه ده میرمن ده دا اکثر نه د ذکر کړي په هغه کې خو ابراهیم علیه السلام ډېرو کتابونو کې ابراهیم علیه السلام راغلی بساره لوط علیه السلام خو د لوط علیه السلام ښځه ورسره دا ورسره د باقاعده یو روایت چې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه را نقل کړی هغه وایي چې نه خپل پلار یې ورسره و طارح یا ازر دا ورسره و بیا دا چې کله شام ته لاړه په شام کې هغه سړی بیا وفات شو خو ایمان یې نه و راوړی اما د شرک او د هغه په حالت کې هغه هلته په شام یا حران کې بیا وفات شو هغه خو نو دا د درې کسانو خو بالکل ټولو لیکلي دي ابراهیم علیه السلام بی بی ساره حضرت لوط علیه السلام خو ګوره دا خبره هم ده چې د لوط علیه السلام سره خپله ښځه موجوده وه هغه هم ورسره نو څلور کسان ثابت دي دا یو د پلار په باره کې ځینې علامه ابن کثیر دا خبره راخیستې ده چې ځینو دا ویلي دي چې خپل پلار یې ورسره بیا چې کله شام ته ورسېد هلته بیا وفات شو خو د کفر او د شرک په حالت کې نو حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام د خپلو دغه ملګرو سره څلور کسان چې جمع ټول برابرېده د کوسا نه حرکت راوکړي هغه ته اورد ته کوسا د فرات د سیند په شرقي طرف ختیځه طرف کې واقع دی نو د دې دریاب نه راتېر شو د بل طرف ته د فرات دلته یو بل ښار و دې ته اور ویلې د کوسا او د اور په منځ کې 40 کیلومتره فاصله ده یعنې لږ بره دی داسې لکه دا ځای چې کوسا یو دا ځای اور داسې صرف د سیند نه چې راتېرېده نو 40 کیلومتره مخ په جنوب باندې البته مخ په جنوب باندې دلته راغله او دې ځای کې د اور ښار کې چې کوم یو دلته اووه میاشت راځي د کتابونو کې چې اووه میاشت حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام په اور ښار کې تېره کړه خلکو ته دعوت ورکړي خبرې دلایل دا ټول شاید ورته خلک په خپل مستۍ کې بس په کیسه کې نو ابراهیم علیه السلام باندې چا هېڅ ایمان نه راوړو نو د یوې میاشت تېرولو نه وروسته بیا دا همدا قافله چې کوم یو همدوی روان شو مخ په شام باندې روان شو نو د دې ځای نه نیولې تر حران مخکې په شام کې و البته اوس فعلي حالاتو کې د ترکیې په جنوب کې واقع دی د شام او د ترکیې په سرحد کې حران ښار اوس هم شته دا ښار اوس په ترکیه کې دی یعنې اوس په هغه کې نه دی په شام کې نه دی سوریه کې نه دی بلکې په ترکیې په جنوب کې حران فدان په نامه باندې انشاءالله دې لږ ذکر به ډېر راشي وروسته ځکه یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام په دې ځای کې باقاعده اوسېدلو نو ځکه بیا هغې وخت کې بیا راځي او نقشه کې به انشاءالله زه تاسو ته وښیم چې په نقشه کې دا شی باقاعده شته دی د نو حرام فدان ته راغی د موږ او تاسو ویلې چې کوسا د اور د ښار نه چې په شرقي کې د کوسا او اور په غربي طرف کې د فرات سیند دی دې او د دې ترمنځ 40 کیلومتر فاصله وه د بابل ښار چې د بابل مرکز پایتخت په اصطلاح سره د نمرود و دې او د اور ترمنځ 222 کیلومتر فاصله ده هغه په شمال دی د فرات د سیند په غاړه باندې بر بابل واقع ده اوس هم شته بابل ښار باقاعده موجود دی اوس هم نو 222 کیلومتره فاصله دی اور ښار او د هغه ترمنځ د بابل ښار ترمنځ ده نو کوسا چې ده هغه بیا اور ته تقریبا 40 کیلومتره نږدې ده د اور ښار کې چې ابراهیم علیه السلام یو میاشت تېره کړه بیا د خپلې مېرمنې او د خپل وراره او د هغه د ښځې سره هغه سره په عین ګور کېدله نو مس دا څلور کسان روان شو مخ په شام باندې همدا فرات سیند همداسې لاړ د عراق نه وځي بیا شام ته شام نه ځي ترکیې ته نو دا اوس حران او فدان چې ورته ویلي دا په ترکیه کې دی نو همداسې په دې لاره باندې 900 کیلومتره فاصله 900 کیلومتره فاصله تر حران و پدان پورې راځي دا حران و پدان چې کوم دا په جزیره کې دی جزیره په د ترکیې او د عراق او د سوریې په منځ کې دا کوم منطقه چې د دواړو سیندونو په منځ کې دی ته ویل کېږي جزیره دې کې څه ولایتونه د ترکیې دي او څه ولایتونه د عراق او څه ولایتونه د سوریې دي د منطقې ته ټولو ته دا کردان چې کوم دي کردستان چې ورته دا په جزیره کې واقع ده ځکه دا د دواړو د فرات او د هغه ترمنځ منطقه کې واقع ده په دې ځای کې نو دا خپل کردستان په دې جزیره کې واقع ده نو دیار بکر په نامه باندې د ترکیې ولایت ته باقاعده دلته دی نو حران و فدان هلته په هغې منطقه کې اوس مخکې په شام کې اوس په ترکیه کې دلته لاړل نو دلته وایي چې دلته ډېر وخت تېر کړی نو چې 2 میاشتې تېر کړي 3 میاشتې کتابونو خاص داسې نه دي لیکلي خو دلته وخت کافي وخت تېر کړي هماغه ځای کې باقاعده اوسېدلو هلته خلکو ته چې کوم خلک په حران و فدان کې اوسېدل باقاعده هغوی ته دعوت ورکړي هغې خلکو ته خبرې وکړي او چا ونه منلې بس خلکو او د هغې نه وروسته بیا حرکت وکړي حلب دا حلب چې کوم دی د شام په شمال برخه کې مشهور ښار دی په انګلیسي کې الیپو ورته وي الیپو چې ورته وي د الیپو همدغه حلب دی نو حلب وایي چې
دا حلب ولې ورته وایي دا یو خبره ده اوس نو د هغه نه د اور نه تر حران و فدان پورې 900 کیلومتر فاصله بیا د حران و فدان نه تر حلب پورې 300 کیلومتر نو تقریبا 1200 کیلومتر فاصله راغله نو هلته چې ورسېدلو دا حلب ځکه ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کله تللو نو ځان سره رمه لرله وزې میږې پسونه دا شیان ورسره وو نو هغه میږې بیا لوشلې ده او دا هغه نه دي شودې ډېر زیات سخي انسان و دا شودې بیا په دې فقیرو غریبو خلکو باندې ویشلې نو دا خلک به چې کله مازدیګر شو دا شودو د هغه دپاره اخیستلو دپاره به ټول راغله چې دا شودې موږ ته غریبو خلکو ته ورسېږي نو حلب شودو ته وایي نو ایسته د دې ښار نوم هم پسې حلب شو ما د شودو په حساب باندې د شودو نوم پرېښه شو څه وخت دلته ابراهیم علیه السلام تېر کړه یو خبره دا ده چې په حلب ښار کې الیپو کې یو ځای شته دی هلته یو صندوق دی یو صندوق دی چې په هغې صندوق کې روایت داسې دی چې دلته د انبیا علیه السلام قبرونه دي او یو ځای خاص د ابراهیم علیه السلام په نامه شته چې هلته خلک زیارت ته ورځي په خپل په حلب یا الیپو کې یو ځای شته چې خلکو کې مشهوره ده چې دا د ابراهیم علیه السلام د کېناستو ځای دی نو هلته خلک ورځي باقاعده د هغې زیارت کوي ټول مسیحیان او ټول ځکه ابراهیم علیه السلام خو د ټولو د ابوالانبیا په نامه سره یادېږي نو د حران و فدان کې تېر کو وخت بیا د هغه حلب ته حلب کې څه وخت تېر کې خلکو ته دعوت ورکړي او هغې ورکړي او د هغې نه وروسته هلته چا داسې خبرو ته غوږ ونه د هغې نه روان شو راغی بیت المقدس ته بیت المقدس هغې وخت کې دا بیت المقدس خو موجود نه و هغې وخت کې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې دا یعقوب علیه السلام انشاءالله بیا وروسته درسو کې راځي هلته راغی په هغې ځای کې دا اوس چې فلسطین دی دلته دا بیت المقدس چې کوم ځای کې دغه ځای کې واړول دلته څه وخت تېر کړه غالبا ځینې کتابونو چې لیکلي چې 1 کال 2 کال یې دلته تېر کړه په دې وخت کې نو حضرت لوط علیه السلام ورسره و خو له بیبي ورسره و او دې ځای نه بیا څه وخت چې تېر شو دوی خو کافي مالداري لرله د لوط علیه السلام سره څاروي او رمه وه د ابراهیم علیه السلام سره هغې وخت نور شیان هم دغه د زندګۍ شی و بس دا ورسره و دلته خو دلته یوه وچکالي غوندې راغله دا واښه ماښه دا شیان کم شو نو چې کم شو ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام بس دې ځای نه داسې خپلې رمې هم داسې مخ په دې سینا باندې لاندې بوتلې مصر ته ورسېدل مصر کې تقریبا کتابونه داسې فکس نه دی لیکلی څونه وخت تېر کړی غالبا داسې معلومیږي چې 1 کال نیم کال داسې وخت به یې تېر کړی 2 کاله پورې هلته اوسېدل په هغې ځای کې هلته چې په دې هغه کې کوم یو په اصطلاح سره په مصر کې چې کوم باچیان وو دې ته حکسوس په نامه باچیان ویلې حکسوس په نامه باندې نو الکامل تاریخ الکامل ابن عمر بن اسیر دغه پاچا هغه راخیستی دی چې د هغه نوم سنان بن علوان و او دا هم د نوح علیه السلام د نسب او د نسل نه سنان بن علوان په نامه باندې ځینې کتابونه چې ما کتلي ځینې کتابونه د ولید په نامه باندې هم نوم لیکلی دی چې ولید نومېدلو دا کوم باچا چې په دې وخت کې فرعون په دې لکه موږ رئیس جمهور ورته وي دی به ورته فرعون ویلی فرعون خپله نوم نه دی بلکې فرعون اصل لکه موږ رئیس جمهور یا صدر یا پریزیډنټ چې ورته ویل کېږي دغه شی نو هغې کې خو 100 کسان یې موږ افغانستان کې به څومره رئیس جمهوران تېر شوي نو چې سړی ورته وایي چې رئیس جمهور رئیس جمهور نو وایي څوک رئیس جمهور کوم سړی و نو بیا دلته فرعون همداسې معنا لري چې فرعون چوکۍ وه لکه موږ صدر یا رئیس جمهور یا پریزیډنټ چې وایي نو په هغې وخت کې یو روایت دا دی چې الکامل دا روایت راخیستی چې د سنان بن علوان نومېدلو او دا د نوح علیه السلام د نسب او د نسل نه یو روایت ما په کتابونو تاریخونو کې لیده چې ولید په نامه یادېدلو دواړه خو دوی اصل د شپنو دې ته ویل کېږي د شپنو خاندان حکسوس یا د شپنو خاندان دا خاندان د شپنو په نامه یادېدلو څه غټه باچایي وه هلته جوړه کړې وه نو دا سړی په هغې وخت کې هلته فرعون و یا په اصطلاح سره باچا و نو حدیثو کتابونو کې دا خبره راځي او علامه ابن اسیر او علامه ابن کثیر او د امام ابن تبریدي خلکو راخستی دی چې د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام بیبي چې کوم یو حضرت ساره دا ډېره زیاته حسینه او ډېره زیاته ښکلې او ډېره زیاته ښایسته وه هغې وخت کې خو دا حجاب او دا شیان هم نه ونو بس ښځه به مخ بیلوڅو طبیعي خبره چې مخیلوڅو خوار سړی ورته ګوري نو دوی چې کله واپسۍ کې راتله واپس بیرته راتله چې را روان و چې بیرته کنعان ته راشي هغې وخت کې فلسطین نوم نه و نو دلته چې راځي په دې لاره کې نو دا پاچا دغه سنان یا دا ولید دې یو عادت درلو چې د چا سره به خپله ښځه نو ښځه به یې ته نستنوله او که خور به ورسره وه یا مورې نو هغه به یې نستنوله نو بس د جاسوسانو د هغې ورته خبر ورکړي د پاچا ته چې داسې یو ښځه راغلې دا یو شپون دی نو هغه خو شپون خالي بللو هغه څه په قول دا پیغمبر دی د خدای نو چې یو شپون دی او ښځه ورسره د ډېره زیاته حسینه او ډېره زیاته ښایسته ده نو ده ورته وایي چې لاړ شي پوښتنه وکړي اول چې دا ښځه ده او که خور یې ده څوک یې ده نو چې دا هغه ورغله د عسکر ورغله
نو ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا ښځه دې څه کوي؟ دا مې خور ده، ځکه دیني خور یې وه که نه. نو بس بیبي ساره ته ورته وویل چې ګوره داسې پاچا کې دغسې یو بدبختي شته، خلکو ښځو ته لاس ورچ چې خامخا پوښتنه یې درلود، نو ته ورته وویل چې دا مې ورور دی. نو بس هغه عسکر ورغله، پاچا ته خبر ورکړه چې ښځه خو چې ده سره ده خو ډېره زیاته حسینه او ډېره زیاته ښایسته ده، خو خور یې ده ته اوسې مصیبت دی. هغه ورته چې خور مور پرېږده بس ښځه ته یې نه راولئ، خامخا یې ته یې نه راولئ. ابراهیم علیه السلام ته ورغله، ورته ویل چې بس پاچا امر کړی دی چې دا ښځه به بیا وایي چې ابراهیم علیه السلام ورسره روان شو، یا کوم ځای کې دوی په اصطلاح سره پاچا هغه هلته لاړو نږدې بیرون هغه شو، نو ویل چې په لمانځه باندې ودرېدل. ابراهیم علیه السلام ډېر زیات خفه شو چې دا خبیث خلک دي، کافر خلک دي، اوس به څه کېږي. نو حضرت ساره بیبي عسکر ویل نه نسته چې څنګه د پاچا اتاق ته ورغله، کوم ځای کې چې د اتاق و هغه کوټه وه په اصطلاح سره اوسېدلو، نو چې دلته څنګه ورننوتله، نو چې ویل دا بیبي ساره خو ډېره زیاته ښایسته وه، ډېره زیاته. نو چې دا ویلې ده بس خیزې په اصطلاح کولو چې لاس ور واچي، بس لاسونه هر څه وچ شو، زیات په زیات جام شو، لکه موږ داسې فلج ورته وایي، فالج حمله پرې راغله او زیات په زیات ودرېدلو. چې ودرېدلو بس پوه شو چې کار خراب شو. بس د بیبي ساره ته ورته وایي چې خیر دی، خپل هغه ته رب ته دی عذر وکړه، زارۍ وکړه چې ما جوړ کړي. نو وایي چې دې وخت کې بیبي ساره دعا وکړله، دعا یې ورته وکړله. یو روایت دا دی چې مونځ باندې ودرېدله، په هر صورت یا دعا یا لمونځ دواړه یو شی دی. نو چې دی وکړه بس دا سړی بېرته روغ شو. چې روغ شو، ده خو وعده کړې وه چې بیا چاته څه نه وایم. نو بیا یې طاقت ونه شو، بیا یې خیز کولو، بیا یې خیز کولو، بیا یې جام شو، بیا یې فلج شو، د فلج حمله پرې راغله، بیا ځای په ځای ودرېدو. چې ځای په ځای ودرېدلو بس بیا ورته ویلې چې خیر دی، دا پرې ما وبخه، بس دعا وکړه الله پاک ته چې ما بیرته جوړ کړي. نو بس بیبي ساره بیا ویل یا لمونځ وکړه یا دعا وکړه، نو هغه بیا سړی جوړ شو. بس دا بدبخت انسان و، درېیم ځل بیا قصد وکړ، بیا چې خیز کړ بیا وچ شو، ودرېدل، داسې جام شو. چې جام شو نو بیا ورته وایي چې ګوره دا پره بیبي ساره ورته وایي چې ګوره یو ځل یې دوه ځله دې ماته کړه، بیا خبرې کوي خیر دا آخري ځل دی، درېیم ځل دی دا پره. هغې چې دعا وکړه سړی روغ شو. چې روغ شو یو دم یې چغې کړې د خپلو عسکرو ته، خدای مو غرق کړه، دا خو انسان نه دی، دا خو خدای دا پیری راوستی، چې جنم راوستی، ماته څه مصیبت هم راوستی دی، هلئ زر یې وباسئ. خو ویل یې عسکرو ته امر وکړئ چې ما شهزادګۍ هاجر، مونږ پښتانه هاجره لیکي، د کومه تاسو د هې مؤنث کې خامخا راولو، اصل بیبي هاجر دی، هاجر دی. ورسره کړو دا ورکړې دا به د خدمت کې دا خو څه بده بلا ده کنه، دومره غټ کرامت، دومره ډېر عزت خاوند ښځه ده چې درې ځلې ما په زړه کې وګرځېده او دې ما باندې فلج حمله راغله چې بیا به دعا وکړې څه به روغ جوړ شو. د دې نه معلومېږي دا ښځه ډېره د غټې مرتبې او د ډېر غټ مقام خاوند ده. دا زما لور ورکوي چې دې خدمت کوي. نو بیا هاجر یې ورسره یو ځای کړه، نو بس دوی ووته. چې کله بیرون ووته نو یو روایت دام راځي د محدثینو د خلکو راخسته چې ابراهیم علیه السلام خو بیرون و، نو الله عزوجل بالکل دغه صحنه بیرون، لکه دا موږ اوس په ټلویزیون کې سړی شی ګورو، اسانه خبر شو، حل شو دا خبرې. نو بس ابراهیم علیه السلام دا ټوله صحنه لیدله په داخل د اتاق کې، ټول بالکل د مخامخ الله پاک ښکاره کړه چې ګوره څه ستا د هغه سره بیبي سره څه غرض نه دی شوی، څه هغه لاس چاله دی ورته، بلکې هغه زارۍ ورته کړي دي او بلکې هغه یې کړی دی. نو بس بیبي ساره چې څنګه راووته، وایي علامه ابن کثیر دا روایت راخسته چې کله دا راووتله بیرون ته چې دې اواز یې واورېدو، نو دستي سلام وګرځولو منظر ورته وایي چې خیرات بیبي ساره ورته هېڅ خبره هم نشته. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ما ټول شیان ولیده. بس دې نه وروسته بیا نو د کسان زیات شو، ځکه بیبي ساره شوه، بیبي هاجر شوه، ابراهیم علیه السلام شو، لوط علیه السلام شو، لوط علیه السلام ښځه شوه، نو رمم محمد ټوله په مخه کړې، بس ټول روان شو بیرته. نو دې ځای نه حرکت وکړ، نو دا ځل یو ښځه ورسره اضافه شوه، بیبي هاجر راغله کنعان ته. خو دا ځل چې کله راغله دوباره فلسطین خاورې ته، نو بیا سره بیل شو. لوط علیه السلام هغه ته لاړو صدوم، دا بحر میت یا مرداره بحیره چې ورته ویل کېږي، بحر لوط، دا درې نمونې دي، بحر میت، ډیډ سی یا بحر لوط چې ورته ویل کېږي. دې په دې جنوبي برخه کې، جنوبي طرف ته، البته شمال ته نه جنوب ته، دلته یو منطقه وه د صدوم، اوس نشته دا منطقه، ورکه شوې ده. هغه انشاءالله به لوط علیه السلام په هغه کې بیا دا خبره راشي. نو دلته دغه د صدوم ښار ته ابراهیم لوط علیه السلام الله پاک نبوت او پیغمبري ورکړه. ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي چې دا نو صدوم ته ولېږه، د خپلې رمې او د خپلې ښځې او د هر څه سر بس لاړو صدوم ښار ته. هلته تقریبا 8 کلي یا 10 کلي هلته د هغو دپاره دی الله پاک پیغمبر کې. ابراهیم علیه السلام راغی، د اول چې راغلی و دا اوس چې بیت المقدس منځ دی په دې ځای کې اړولی و، خو د هغې ځای نه چې واپس د مصر نه راغی بئر سبع، بیر بلکې هغه کوي ته سبع نو وته بلکې و کویانو یا و چیرې وې هلته دې منطقه کې اوبه ډېرې وې، دلته یې واړول، د خرمه لرله وغیره دلته یې واړول. دغه منطقې ته ویل کېږي الخلیل یا خبرون،
په دې منطقه کې تقریبا واړول. همدلته بیا د اوسېدلو په دې ځای کې نو همدلته د مرکز دا شو او د لوط علیه السلام مرکز چې شو صدوم ښار د بحر تا تقریبا شمال بیخي د فلسطین د بیت المقدس آخري برخه بره شمالي برخه دلته اوسېدل. نو ابراهیم علیه السلام همدلته ځای په ځای شو، همدلته رمه او مالداري وه ورسره، ډېر زیات سخي سړی و. بیا میلمه به هېڅ وخت ډوډۍ نه خوړله، همیشه به کوشش کولو چې څوک میلمه پیدا شي او ډوډۍ ورکړي. په دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام تقریبا داسې فکر وکړي 15 اتیا شپږ اتیا کلونو ته رسېدلی و او هېڅ اولاد یې نه و. وجه دا وه د محدثینو دا خبره راخیستې ده چې خپله بیبي ساره چې کوم ډېره زیاته ښایسته او ډېره زیاته حسینه وه، خو اولاد یې نه کېدو، شنډه وه بس. نو بیبي ساره هغه ته ورته وویل ابراهیم علیه السلام ته چې ابراهیم داسې وکړه، موږ ته خو اولاد هم نشته او ستا عمر هم دونه اتیاوو ته رسېدلی، زه بوډۍ غوندې یم، اولاد خو هم نه کېږي، داسې وکړه دا بې هاجر ځان ته په نکاح کړه او اوس کېدای شي الله پاک اولاد راکړي. دا خو یو کور کې چې ماشوم خو یو نعمت دی د الله پاک. نو بس دا یې سره که ازدواج ته وکړي او واده ورسره وکړي، نکاح وکړي، نو ډېر به ښه. بس ابراهیم علیه السلام ته اجازه ورکړه، ځکه دا هاجر چې و دا اصل د اسماعیل د بیبي ساره ته هغه باچا ورکړې وه. نو بس هغه ورته ویل سیدي چې تا اجازه یې هغه نشته. بیا نو نکاح ورسره وکړه. چې کله نکاح وشوه نو بیا د حامله شوه. چې کله حامله شوه نو تقریبا صحیح روایت دا دی چې کله حامله شوه بس په دې وخت کې د بیبي ساره سره په هغه کې هغه پیدا شو. دا اصل خبره دا وه، اصل خبره دا ده چې د الله پاک اراده او د الله پاک پلان او منصوبه دا وه چې اسماعیل علیه السلام به ځي په مکه کې به پیغمبر کېږي او د دغې منطقې پیغمبر به وي. نو هسې بانه دا شوه چې د بیبي ساره په زړه کې ورته څه پیدا شو، بس هغې ورته وویل چې دا ښځه زما نه لرې کړه. یو روایت هم دا دی چې الکامل کې راغلی چې بس دا ښځه زما نه لرې کړه. نو هغې وایسته بل ځای کې ځای په ځای کړه، هلته بیا اسماعیل علیه السلام پیدا شو. یو روایت دا دی. دویم روایت نه دی چې نه خپل اسماعیل علیه السلام په همدې کور کې پیدا شو. نو چې کله پیدا شو بیا بیبي ساره ورته وایي چې بس نو اوس مور او زوی دواړه وباسه، بس دلته ما نور نه دي په کار او دې ځای کې به نه اوسېږي را سره. نو بس بیا د الله د حکم او د هغه د پلان مطابق باندې بیا نو بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام بیا دې ځای نه بوتل. انشاءالله متباقي دې نه وروسته درس چې راځي انشاءالله که ژوندي وو نو هغه به د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه ځکه زوی هغه هم پیغمبر دی او دا هم پیغمبر دی. نو د دې نه بعد هغه نوی درس چې هغې کې به بیا د حضرت اسماعیل علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام دواړو څه برخه د ابراهیم علیه السلام څه د اسماعیل علیه السلام هغه درس به انشاءالله بیا په بل درس کې اوس اندونه درس دا بس دی. ابراهیم علیه السلام دا 2 درسونه د پاره کې موږ ویل، هغه درېیم به بیا د دواړو ګډي، بلکې څلورم به بیا د اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ګډي، ځکه د پلار او د زوی سوانح خو شریکي جدا جدا نه کېږي. نو انشاءالله دې نه وروسته درس به د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام او د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام په باره کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.